وکیل صاحب را باندې سا خرڅ کړه او سرپوخي مرتال ته ایښی. دغه سرپوخ بچی دلته کېدی چې کوم ماشوم پکې ونه غورځېږي. ښه معلم صاحب امتحانو د څو ورځې پاتې دي؟ آفرین بچی، امتحانونو ته 10 ورځې پاتې. ګوره چې په درسونو کې غفلت ونه کوئ. دا دلته کېدی. وعلیکم السلام. معلم صاحب ته خو پیږي چې زه یو وکیل یم او وکیلان هیڅکله غیر قانوني کار نه کوي. وکیل صاحب څه مطلب؟ زه خو ستا په مطلب پوه نه شم. مطلب دا چې تا باندې ما دا سا خرڅه کړې ده ولې اوبه مې در باندې نه دي خرڅې کړي. ښه شو چې په وخت راغلی وکیل صاحب، که نه زه کور ته درپسې در روان وم. ما هم دا موضوع در سره شریکوله چې تا را باندې سا خرڅه کړې، اوبه دې را باندې نه دي خرڅې کړي. ګوره وکیل صاحب 2 ورځې درته وخت در کوم. په 2 ورځو کې ته زما د سا نه خپلې ټولې اوبه وباسه، که نه 2 ورځې وروسته په کوم قیمت چې در را باندې سا خرڅه کړې ده په هماغه قیمت هر ورځ د خپل د سا کرایه درنه اخلم. یاره معلم صاحب ما خو در سره ټوکې کولې خو ته په رښتیا شلې. ته پوهېږې چې په دې اوبو کې څومره ثواب دی؟ زه خپل جنت نه خرابوم. خو زه جدي لګیا یم. معلم صاحب دا ته څه وایې؟ ګوره بچی، په راتلونکي کې له معلمینو سره اوږه ونه وهې. ته خو وکیل یې، رئیس جمهور هم زما د لاس لاندې تېر شوی. معلم صاحب دا سا دی په تا نیک مبارک شي. موږ درنه لاړو. خو مخامخه شه.